خو د انسان حال دا دی چې د هغه پروردگار کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه په تکبر سره وایي چې زما پروردگار زه د عزت خاوند کړم او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګ کړي نو هغه وایي زما پروردگار زه ذلیل کړم. هیڅ کله نه چې تاسو ګمان کوئ بلکې تاسو له یتیم سره د عزت چارچلن نه کوئ او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوي او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوي خوري او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست. هیڅ کله نه ده چې تاسو فکر کوئ کله چې زمکه په پرلپسې ټکولو څخه وروسته بیا سخته وټکول شي او ستا پروردگار خپل ځان په داسې حال کې وښیي چې په رښتیا لیکه په لیکه ولاړې وي او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي. په هغه ورځ به انسان وپوهیږي او په هغه وخت کې د هغه د پوهېدو څه ګټه. هغه به وایي افسوس دی زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند دپاره مخکې څه توښه برابره کړې وای. بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هماغسې عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هماغسې تړونکی به بل څوک نه وي. له بله پلو ویل کیږي ای ډاډه نفسه انسانه زه د خپل پروردگار لوري ته په داسې حال کې چې ته له خپل غوره عاقبت نه خوشحاله او د خپل پروردگار په وړاندې غوره یې ورننوځه زما په نیکو بندګانو کې او ننوځه زما جنت ته.